مستر ته ما پسې ولې را روان ستاسو د اطلاع دپاره عرض دی مس چې دا لار ده په دې باندې به خلک ځي او راځي نو تاسو به هر چا ته وایي چې ما پسې ولې راځي ستا خو دین پټه سم دې پسې ګرځېدم زه ورځم معلومات کوم چې دوی د کوم کور نه راووتل ته ماته شګفته نه ښکارې زموږ غوندې جاسوس یې د یو جاسوسي ادارې ته دا خبرې پرېږده ته فلحال دوی پسې شه بس ما نه خبره مه پټوه که نه مې پېژندې مای ګاډ دا خو یې نشه کړی دی تا څنګه خو شګفته او هغه بوډۍ دې کور نه ووتې ډېره ځه پاسې پاسه جنت کې ما که دوزخ کې نه په جنت کې او نه په دوزخ کې پاسه پاسه سیمې ما ته وګوره دا هوره نه نو بس بیا په جنت کې ما چې هوره ده نو جنت کې ما زه هوره نه یم زه شګفته یم خوش کې راشه شګفته یم نو هغه چې پړه شګفته ته شوه ما له خو چای راکړي او بس ما له خوب راغلو چې پړه شګفته بس ما رحیم لګولی دی ولې چېرته لاړاست که نه هغه وتښتېده یو هلو رحیم کم ځې د کور پته دې ولګوله ښه بس ټیک ده اوکې پاسې خوش کې راشه پاسې ستو دلته به نکاح وتړو که نه دلته ته له اوسه پورې په نشه کې پاسه اوس کې راشه پاسه پاس شو چرته یې شا به زر کوه که نه چېرته رانه بل خوا ونوځي او بس هغه دوخاخې ونې سره راته ناست یم بلکل او ځان راورسوه بل یو اړخ ته هم نشو تلی ولې چې ټول خلک ما پېژني او که چا ولیدم نو وایي به چې اکبر خان ډاکو ژوندی دی ډېډي ما بهر وکتو یو کس په بوټو کې پټ ناست دی ته غم مه کوه که نور څوک هم ورسره وي نو هغه به هم دلته ټیک راغواړي بیا ته ګوره چې زه ورسره څه کوم ډېر د ناوخته کړو او دا جېکي چن مې د قومه خراب هلته کور کې بېهوشه پروت و ډېر په مصیبتونو مې اوښکې راوستې خو زه نه وم ورغلی که نه ډېر خو به مړ و دا صاحب څنګه چل دی یو بوډۍ بېهوشه دی دا بوتل څوک دی زه رحیم یم ما وپېژنه ګوګو انسان که حیوان که شیطان زما خیال دی چې نشه یې لا تر اوسه پورې په مغزو کې نښتې ده په یوه کې ورته یو سوړه دې کومه په خپله به ترې نشه کوزه شي اداک نه ګورې نشه رانه تللې ده تللې ده نشه ودې کته چې د ډزې واورېده نشه ترې لاړه نورې خبرې پرېږدئ تاسو دا راته ووایي چې کو بسو کو بس داسې سادې ته مغزې ته ور ورسوه نور کار زما دی زما بل ځل به نه دوکه کېږي مستر ته ما پسې ولې را روان ستاسو د اطلاع دپاره عرض دی مس چې دا لار ده په دې باندې به خلک ځي او راځي نو تاسو به هر چا ته وایي چې ما پسې ولې راځي ستا خو دین پټه سم دې پسې ګرځېدم
ورځم معلومات کوم چې دوی د کوم کور نه راووتل. ته ماته شګفته نه ښکارې. زمونږ غوندې جاسوس یې د یو جاسوسي ادارې. ته دا خبرې پرېږده، ته فلحال دوی پسې شه بس. ما نه خبره مه پټوه که نه مې پېژنې. مای ګاډ، دا خو یې نشه کړی دی. دا ځکه خو شګفته او هغه بوډۍ د کور نه ووتې. ای راځه پاسې پاسه. جنت کې ما که دوزخ کې ما نه په جنت کې او نه په دوزخ کې. پاسه پاسه سیمې ما ته وګوره. دا هوره نه نو بس بیا په جنت کې ما چې هوره ده نو جنت کې ما. زه هوره نه یم، زه شګفتې یم. خوش کې راشه. شګفته یم نو هغه چې پړه شګفته ته جوړه ما له خو چای راکړي او بس ما له خوب راغلو. چې پړه شګفته مې زما رحیم لګولی دی. ولې چېرته لاړاست؟ هغه نه هغه وتښتېده. یو هلو رحیم کوم ځې؟ د کور پته دې ولګوله؟ ښه ښه بس ټیک ده. اوکې پاسې خوش کې راشه. پاسه ستو دلته به نکاح تړو که نه دلته ته له اوسه پورې په نشه کې. پاسه اوس کې راشه. پاسه پاسه پاس شو. سره ونه رسېږي. هلو دا ته چېرته یې؟ شا به زر کوه که نه چېرته رانه بل خوا ونوځي. او بس هغه دوخاخې ونې سره ته ناست یم. بلکل او ځان راورسوه. چې د ځمکې تل ته به رسېدلې. شته خو نه 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 څوک هم نشته. په ترکارۍ کې زهر ګډ کړي دي. دا څه دی؟ ما وایم ګوتې ولې یونیسئ، سلم ګوتې یونیسئ. خبرې ته غوږ کېږدئ چې دې ترکاري راوړي که نه روښانه. زه به ورته وایم چې یاره یو پیاله چای م که نه، نو چې دې چایو پسې لاړ شي که نه زه به ده اوچت کړم. دوی به یې خبره په خپلو لاسونو مې درله ترکاري او ډوډۍ تیاره کړې ده. ګوتې به ورسره وخورې. ونه زما معشوقې زما